هغه یې تر څنګ مې کېناست، زما لاس یې په لاس کې ونیو، ویې ویل ولې زما په کومه خبره خفه شوې؟ ما ورته ویل تا د اوښکو یادونه وکړه، د معشوقې بېلتون هم عجیبه وي، د اوږده انقلاب غمیزو ته لکه غر ولاړم، خو بېګا مې اوښکې وڅڅېدې په څانګې پسې، خو خفه پرې نه یم، اوښکې زما د مادي وجود برخه ده، څومره چې له لاسه ورکوم هومره مې ورسره روح پیاوړې کېږي. زمرک راته وویل زموږ نړۍ مادي ده، دلته به د مادي وجود هم قدر کوي، زما طبیعت بحث ته نه و برابر، نو ځکه مې ورته وویل ستا خبره سمه ده، خو هغه په مسکا کې راته وویل لکه چې دې خبرې مې فلسفیانه رنګ درلود، ځکه دې خوښه کړه. یوازې همدومره مې ورته وویل چې کېدای شي. دواړه مسکي شو او لیلیې ته لاړو. لیلیې ته به زه او زمرک ډېر ځله یو ځای تلو. یو ورځ یې راته وویل غزنه ډېر بدل شوې، دومره بدل شوې چې اوس دې زه هم نشم بدلولی، خو یو بدلون درکې رانغی او هغه د بدخشان د تصویر سره مینه ده. په لیسه کې دې هم په کتاب لګولی و او اوس په پوهنتون کې دې هم په کتاب لګولی دی. ومې پوښته چې ګنې دا ښه نه دی؟ ویې ویل ښه دی، خو ډېر به ښه وای که د کومې پښتني سیمې انځور دې پر کتاب لګولی وای. ما ورته وویل چې ما د افغانستان ډېرې سیمې لیدلې، بدخشان لا پاتې دی، بس په انځورونو یې مینه ماتوم. ته خو تعلیم یافته یې، سترګور یې، داسې خبرې دي د وینا راښکون کموي. که افغانستان باغ بولي ګلان یې خامخا قوام وي، بله دا چې د باغ ښادي هم یوه وي او غم یې هم، په سپرلي کې غوړېږي او په خزان کې مړاوي شي، یو سرحد ترې تاو وي او له یوې ویالې اوبه څکي. که د هر ګل رنګ بوی بدل دی نو د دغه بدلون او تغییر هم د نورو ګلانو وجود ورکړی. که یوازې په صحرا کې وي له چا سره به یې ځان پرتله کوو، څنګه به یې د پیغلې په اوربل ځنګل او څنګه به شملې ته خاته. زمرکه په یو ګل نه پسرلی کېږي، ځکه خوشحال بابا وایي د سحر باده ګذر په چمن بیا کړه، په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکړه. زمرکه ستا نشنلیزم غیر فطري دی او چې غیر فطري دی د ګټې پر ځای به تاوان ولري. زمرک مسکی شو، ویې ویل زما نشنلیزم غیر فطري صحیح، فطري خو ته هم منې. ما ورته ویل د قام مینه په لاشعور کې ده، نسل په نسل راځي، د قام هومره لرغونتوب لري. که په وحی پریکړه کوي محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویاړي چې قریش دی، او که په عقل فیصله کوي افلاطون ویاړي چې یو یونانی دی. زه هم مسلمان انسان یم، همداسې یم که پښتون خوښوم له بله قامه به نفرت ولې کوم؟ بس همدومره قام خوښوم چې بدخشان مې خوښ دی، له ننګرهار سره عشق لرم. زمرک پوښتنه وکړه او که یو قام پر بل قام تیری وکړي ظالم قام باید ختم نشي؟ نه زمرکه، په قام کې ځوانان، سپینګیري، ماشومان، ښځې، بلکې په رحمونو کې ویده ماشومان هم راځي. د ټولو تیری کول د فطرت قانون نه دی. که بې ځایه تیری کوي هغه به د یو مقصد لپاره راغونډ شوي اشخاص وي، هغوی سره جګړه پکار ده. د یوه هیواد دننه د قانونو جنګ یو فطري او ریښتونی عمل نه، بلکې د سیاسي جادوګرو سیاسي کوډې دي. زمرک راته وویل تو خو بدلون نه منې، خو ما دې دا استدلال د زړه له تله ومانه. زمرکه زه انسان یم، کاڼی نه یم، هره شی به بدلیږم. د کائناتو بدلون منم خو د خیر بدلون نه منم، ځکه چې خیر مینه ده او مینه زما څانګه ده. ورځې تېرېدې خو خپله معشوقه مې لکه څانګې څانګې ارغوان د زړه له درزلا پسې په غځېدو او خورېدو وه. د رباب په تارونو او د فلسفې په خرخو کې مې ځان ورکول خپله مشغولا جوړوله، خو ځای نه راکاو. بیخي هغسې لکه چې سیندونه مړه جسدونه له تله سر ته ولي. له یوې ورځې نه مې بلې ته ذهني فشار او د غړو سستوالی په ډېرېدو شو. خوب او خوراک مې بیخي کم شو. بس همدې غم خوړم چې د زړه مې وداره څانګه مې د بېلتون سیلۍ یوړه. په دماغو مې څه چل کېده، د بدن په بېلابېلو برخو مې دردونه پیدا شول، ساه مې بنده کېده، بالاخره د کټې کړم. خو له خیاله مې ونه وته، د خاطر دا مصره به ډېره رایادېده چې زما د واړه عمر کار دې وکړ. خبره ډاکټرانو، معایناتو، عکسونو، علاجونو او دواګانو ته ورسېده. بس هغه خبره وه چې هلک مین شو، رنګ یې زیړ شو، مور یې زیړي بابا ته وړي چې روغ بشینه. یو ورځ زمرک سره هغه ډاکټر ته لاړم چې له پیله مو غوره کړی و. څه ناڅه مې ورته حالت څرګند شوی و، معاینه یې کړم، زړې نسخې یې په غور وکتې، نوي درمل یې راته ولیکل، ما ته یې مخ کړه او راته ویې ویل په ذهن دې ډېر بوج دی، ویې غورځوه، ډېر فکر مه کوه. زه ورته مسکی شوم، نور مې ورته هیڅ ونه ویل. له ځان سره مې ویل څنګه له سوچونو فکرونو ځان وژغورم. د دې نیلي واګې اوس زما له ګوتو وتلې دي، ګورو بچې چیرته ترې پرېوځم. ډاکټر زمرک ته ورمخ کړ او ویې پوښته د غزن څه یې؟ ډاکټر صاحب له ډېرو کلونو راهیسې مې نږدې ملګری دی. ډاکټر سر وخوځو، په لاسونو یې خپلې عینکې سمې کړې او له زمرکه یې دویمه پوښتنه وکړه، د غزن شوقونه څه دي؟ هغه ورته وویل ډاکټر صاحب اوس خو یې همدغه یو شوق دی، سوچونه کول. ډاکټر وخندل او ویې ویل له دې شوقه وړاندې د څه شوق درلود؟ ډاکټر صاحب وړاندې له دې کتاب، رباب او غرونو سره شوق و او یو بل زورور شوق یې هم درلود. ډاکټر وویل
زه پوهېدم د کورنۍ له غړو سره یې خبرې وکړه. ته یې نږدې ملګری یې، ښه به همدا وي چې د رباب او کتاب سره 2 په 2 د کومې غرنۍ سیمې سیل ته لاړ شئ. ګوندې دا تجربه یې په روغتیا ګټور اغېز وکړي. له کلینیکه راووتو. زمرک همدا ټینګار کوو چې سیل ته به ځو. زه او ته خو ډېر تللي یو، خو دا ځل تلل ډېر اهمیت لري. ستا د درملو هم اهمیت. ما ورته وویل هر څه بې ګټې دي، څانګه نشته، له هرې منظرې نه ساه وتلی ده. په کوم څیز به مې له څانګې لرې باسي؟ په هر څیز کې څانګه وي. د روغتون تنګه کوټه وي او که د بزرګې څوکې لمنه، دواړه به راته یو راز وي. په دې خبره مې زمرک مسکی شو. ویلې بزرګه څوکه ده، خامخا د چا د کلي هواګانې پرې لګي. دې خبرې یو شاعرانه استدلال بلا خوند را کړ. لا ځواب یې کړم. پر شونډو مې ډېرې ورځې پس ته مسکا خپره شوه. زمرک چې زما پر شونډو مسکا ولیده، په څېره کې د خوښۍ احساس وځلید. پوه شو چې خبره مې ورسره ومنله. یو لاس یې زما پر ولې کېښود او بل یې هوا ته پورته کړ. له خوښۍ نه یې چیغه کړه دغسې دا عادت دې ښه وه. دا عادت دې د ادم خان نه و. زما د ملګري غزن غوندې پرېکړه دې وکړه. بیا سره بیل شو او کورونو ته لاړو. مشران او د کور غړي مې د ډاکټر له وینا خبر کړل. ټولو دا خبره خوښه کړه. د اړتیا وړ څیزونه مې د سفر په بکس کې واچول. مازدیګر تیر دروازه وټکېده چې پته ولګېده زمرک و. ورووتم. له ستړي مشي وروسته مې بلنه ورکړه چې په بیټک کې کینو. بخښنه یې وغوښته. ویلې په کور کې مې خبره وکړه ځم تیاری کوم، سبا سهار به د ګاډي سره درته د کور مخې ته ولاړ یم. ما ورته وویل زه خو به تیار یم، خو دا راته ووایه چې ځو به چیرته. هغه په خندا شو. ویلې د ځای انتخاب خو مو پخوا کړی و. د رباب له ترنګه خو څه جوړ نه شو. اوس به در باندې د میالي صاحب د ځنځیرونو شرنګا اورم او یا به د سپین غره د بزرګې څوکې لمن نیسو. ګوند کرامت یې در باندې کار وکړي. په دې خبره یې خندا راوسته او ورسره ومې منله. شپه تېره شوه. سهار شو. رښتیا هم زمرک د ګاډۍ سره راغی او ننګرهار ته د تلو په نیت روان شو. زمرک راته وویل په تورخم نه وړو چې د غرونو ننداره مو موخه ده، ولې په تیرا لاړ نه شو؟ لارې ستونزمنې دي خو ځه خیر دی کچرې شته. ما ورته د ټوکې په انداز وویل که کچرې نه وي نو بیا؟ ویې خندل. ویلې ما هم د ډېرو غرونو لوړې ژورې له پښو ویستې، په شا دې پر غره اړوم. د ګاډۍ د اسپې د موزونو قدمونو د ښکالو د سور او تال په خوند کې د موټرو اډې ته ورسېدو. سیټ مو ونیو. څو شېبې پس موټر حرکت وکړ. لږ وخت پس فلانکوچ موټر ته د خړ خیبر په کږلېچونو کې روان و. زمرک مې د خیال لړۍ غوڅه کړه او راته یې وویل خیبر هم دنګ غرونه لري، خو کاش چې د سوات په غرونو په څیر شنه وای. ما ورته وویل ګرانه به وي چې د سوات غرونه له خیبره غوره وګڼم. فطرت باید زموږ ټولې جذباتي، تخیلي، روغتیایي، روایتي او ان روحاني غوښتنې پوره کړي. خیبر په خپل ځای پوره اهمیت لري. د دې په تورو کاڼو کې چې د لرغونو فاتحینو د ښویېدلو نیلیو د نالونو کوم نقشونه پاتې دي، د نړۍ مورخینو ته د هلال حیثیت لري. هغه هلال چې د ماضي د ماښامونو لاره ورته معلومه ده. خیبر د یو ستر قامي روایت امین دی او اوس خو په دې غرونو کې د ستر حمزه سندرې هم غزونې کوي. خو ته به وایې چې ما د سوات او خیبر ښکلاییزه پرتله کوله. که داسې وي نو زه د سوات ښایست هم له خیبره ډیر نه ګڼم. د کشمیر رنګي سوات شوخ شینوالی د جمال تږي ذوقونه تازه کوي. دلته هیبت، لوړتیا او ټینګوالی د جمال تږي ذوقونه اوبه کوي او روح د حیرت په وزرو د یو نامعلوم ښایست په لور په پرواز راولي. زمرک مسکی شو. ویل سمه ده، زه پوهېږم چې هسې په نوم د ادبیاتو محصل یې، ګنې کړه وړه دي د فلسفیانو په شان دي. ما څه ویلي دي هغه څه مې زړه ته راځي. د مدلل بیان هڅه یې کوم. نوره ستا خوښه چې هر نوم را باندې ږدي ما ته منظور دی. زمرک په خندا شو. ویل که دغه راز څو مناظرې مو وکړې انشاءالله زما کار به هم وکړې. چیرته د غره په سر به ناست یم، لاسونه به لیونیان غوندې اچوم او وایم به من مستو تو دیوانه ما را که برد خانه. هسې به ځینو شاګردانو دري درس ته غوږ نه نیو. ګوره چې ما ورته غوږ نیولی و، د ښوونکي دا خبره مې څومره په ځای وکړه. ما ورته په مسکا وویل دا الزام خو دې بیرته واخله. چا چې دري ته غوږ نه نیوه د ړومبۍ خبرې غوندې دویمه هم بنسټ نه لري. کومه منظومه خبره چې تا وکړه هغه د مولانا جلال الدین بلخي ده. زمرک په کړس کړس وخندل. ویلې خبره د مستۍ وه، جذباتي غوندې شوم، بښنه غواړم. خو ته هم له دې معما خبرونه تیر شه. هغه اوزې وګوره څنګه اوازونه کوي. دا راته ووایه چې د خیبر او پېښور د اوزو د اوازونو ترمنځ څه توپیر دی. په دې خبره ما هم غلی وخندل. دا ځواب به هم په فلسفه کې وګورو. د ډاروین په کتابونو کې به یې ګورو چې د غره او هواري څاروي په کومو برخو کې توپیر لري. ولې یې لري؟ ښه په دې نه پوهېږي، خو که درته ووایم چې ښارۍ او غرنۍ جنۍ څه فرق لري نو تر سبا به هم ستا د ښکلا پېژندنې لیکچر خاتمه ونه مومي. په دې خبره زما د وجود نابلده خوشحالي والوته. بیا څانګه را یاده شوه. هغه هم د خپلې
خبرې پر اغیز وپوهید. غلی شو. زه هم په فکرونو کې ډوب شوم. په دې کې کلندر غږ وکړ، علي مسجد والا. موږ دواړه هم رانیغ شو. موټر ودرېده. خپل بکسونه مو کوز کړل او د تیرا موټرو ته وختو. د لوړو ژورو شنو غرونو او خړو خوړونو له لندارو وروسته د تیرا غرنۍ سیمې ته ورسېدو. د پښتنو د قامي روایاتو په کتاب کې د روایتي ژوند په زړه پورې پاڼه وه. زما ننداره نیمګړې ننداره بللی شئ، ځکه چې زه د زمان او مکان له پنجرو ډیر زر وتم. کله به ماضي ته تللی وم، د څانګې سره به مې خبرې کولې، او کله به په راتلونکي وخت کې د څانګې سره د یو نالیدلي غره د سپینې چینې پر غاړه ناست وم. هغې به غلې سندره ویله او ما به ورته د نغمو مترنمې جامې جوړولې. تیرا ته په رسېدو مو یو زلمی ولید. په لاره یې د راډیو سندرې اورېدې. د پاخه عمر یو سړي پرې راډیو بنده کړه. ورته ویل په لارو کې سندرې اورېدل د پښتنو روایت نه دی. زمرک راته وویل دلته خو ژوند ګران دی، پر سندرو هم قدغن دی. ما ورته وویل ښه قدغن دی، غوښه ټول چاپېریال سندره دی، د مرغانو آواز، د روانو اوبو آواز، د ونو د پاڼو آواز، بس لکه د رباب د بیلابیلو تارونو بیل آوازونه چې یو نغمه جوړوي. غوښه څومره موزونیت او موسیقیت لري، لکه د څانګې د ګلورینو پاپیو د ښکلا سور او تال. په داسې حال کې د راډیو سندره داسې ده لکه په حلوا کې اغزي. زمرک په خندا شو، ویلې تا رښتیا ویل، ته په هر څه کې د څانګې د ښایست اجزا ګوري. خو د راډیو بندول داسې هنري جواز بلکې روایتي بندیز نه لري لکه تی چې وایي. ما هم ورسره د سر په خوځولو او د شونډو په مسکا ومنله. پر لاره روان وو. یو خوا بل خوا مو کلاګانو ته کتل چې لوړ خونړي برجونه یې لرل. داسې ښکارېده لکه د دې کلاګانو ترمنځ چې هیڅ اړیکې نه وي، خو د سپینو کوترو سیلونه له یو برج الوتل او پر بل کېناستل. اخر مو یو ځوان ته وویل چې موږ سیلاني یو. ویلې هیڅ غم مه کوئ، زما میلمانه یاست. زیړ مازیګر وو. په غرونو وروستۍ وړانګې خورې وې. داسې ښکارېدل لکه د سیمې نه چې زرین دیوالونه تاو شوي وي. یو ډله نجونې له ګودره را روانې وې چې زموږ خواته راورسېدې. د ګریوان روپیو او د لمن پاولیو یې نغمه خپروله. زموږ میزبان سره ټوپک وو. زمرک ترې پوښتنه وکړه چې ولې ټوپک ګرځوي؟ ویلې دا د سړیو ګاڼې ده. ماښام حجرې ته لاړو. ښه ډوډۍ یې راباندې وخوړه. د لمانځه لپاره ټوله حجره پاڅېده. زموږ زړه وو او که نه، خو اودسونه مو وکړل او پر لمانځه ودرېدو. بیرته چې حجرې ته راغلو، یو نوي زلمي د تیرا د میلمه پالنې خبرې کولې. زمرک ماته په شوخو سترګو وکتل. بیا یې هغه زلمي ته مخ کړ. ویلې موږ ستاسو میلمانه یو، سندرې اورېدل غواړو. هغه مسکی شو او غږ یې کړ سپین ګله، میلمانه سندرې غواړي. سپین ګل آواز ورکړ لږ صبر وکړه. څه ګورو چې سپین ګل د چرسو چلم ته ناست و. غټ غټ بریت او له جلاله ډکه څیره یې لرله. سرې سترګې زموږ پر لور رااړولې او ویې ویل چې تاسو سندرې اورئ؟ ما ته هغه د لارې راډیو ښه ډوډۍ یې راباندې وخوړه. د لمانځه لپاره ټوله حجره پاڅېده. زموږ زړه وو او که نه، خو اودسونه مو وکړل او پر لمانځه ودرېدو. بیرته چې حجرې ته راغلو، یو نوي زلمي د تیرا د میلمه پالنې خبرې کولې. زمرک ماته په شوخو سترګو وکتل. بیا یې هغه زلمي ته مخ کړ. ویلې موږ ستاسو میلمانه یو، سندرې اورېدل غواړو. هغه مسکی شو او غږ یې کړ سپین ګله، میلمانه سندرې غواړي. سپین ګل آواز ورکړ لږ صبر وکړه. څه ګورو چې سپین ګل د چرسو چلم ته ناست و. غټ غټ بریت او له جلاله ډکه څیره یې لرله. سرې سترګې زموږ پر لور رااړولې او ویې ویل چې تاسو سندرې اورئ؟ ما ته هغه د لارې راډیو را یاده شوه او د سپین ګل سرې سترګې راته مخامخ وې. زړه راته ویل ورته وایه چې نه موږ سندرې نه غواړو. خو چا آواز ورکړ؟ هو، همدوی وویل ښه ده، نن به ښه آوازونه ورباندې واورم، خو کارتوس نشته، زه یې راوړم. تاسو دا کړکۍ بندې کړئ، غږ تر لرې لاړ نشي. ځوان ووت. زمرک له بله کټه راغی، ما سره کېناست. ویې ویل لکه چې مرګ مو راغی. ما ورته وویل مازدیګر دې ونه لیدل چې هغه لاروي د راډیو له غږولو منع کړ؟ دوی البته زموږ دا غوښتنه د ځان سپکاوی ګڼلی وي. دواړه ښه ویرېدلي وو. زمرک راته په غريو نیولي غږ وویل اجل مو دلته راورسولو. موږ په همدې سوچونو کې وو چې هماغه سور سترګی ځوان راننوت. ټیپ ریکارډر ورسره وو، خو لکه ناو یې د راز ټوټو په پوښ کې نغښتی وو. ویلې اول زموږ د وطن سندرې واورئ. په سر یې واورې وروي په بیخ ګلونه دي، لاړ شه د تیرا په غرونو باران وریږي. سره له دې چې زمرک ویرولی وم، خو په سندره کې ډوب شوم، او دا ځکه چې په سندره کې غرونه او باران و. زه یې ټولګي ته رسولی وم او په غلي او ورو اواز مې د څانګې له خولې دا سندره اورېده. دا ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، غلی وریږي نه، مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی.